السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا مې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې قبول کړي. دا چې تېرې ویډیوګانې زموږ د کمپیوټر کورس او د انګلیسي کورس په باره کې وي، نو یو ځل مې بیا تاسو ته داسې د یو نوي ویډیو سره راغلی یم چې موږ تاسو په داخل په افغانستان کې څنګه کولی شو چې وړیا انټرنیټ استفاده کړو. د دې انټرنیټ د استفاده کېدو لپاره ملګرو د همدغه ویډیو ډسکرپشن کې به موږ تاسو ته لینک اچولی وي. د ټلګرام لینک به تاسو کلیک وکړئ، بیا به لاړ شئ ټلګرام ته، نو هلته به موږ تاسو ته د همدغې برنامې لینک اچولی وي، هغې نه ځای نه به یې ډاونلوډ کړئ. نو وروسته له هغې نه ملګرو راسئ، دغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. رابس ملګرو به د اپلیکیشن تاسو ته یو ورځ در وښیم. دغه اپلیکیشن ته ملګرو کله مو چې دا ډاونلوډ کړو، زه راځم په دغه اپلیکیشن باندې کلیک ورته اخلم. نو دغه اپلیکیشن سو له ټولو لومړی خو ملګرو رابسم، زه به انټرنیټ تاسو ته وګورم. زموږ ډیټا آن ده ملګرو، تاسو لیدلی شئ په اټوما سیم کارت کې زموږ ډیټا څنګه ده، آن ده، یعنې خلاصه ده. نو رابسو دلته ما څه مسیجونه کړي دغه کس ته، یا څه مسیجونه نور هم ورته کوم، تر هغو تاسو ته هم ډاډ ښه په اطمینان سره ورسیږي. نو رابسو ملګرو زه به راسم دغه اپلیکیشن به را خلاص کړم. کله مې چې دا اپلیکیشن را خلاص کړ، دلته موږ تاسو لرو د سټارټ بټن. نو د سټارټ په بټن کې به موږ تاسو څه کوو، دغه اپلیکیشن یعنې ریسټارټ کوو به یې. له ټولو لومړی راځو موږ تاسو موقعیت ور انتخابوو. زه دلته راځم، په دې باندې ورته کلیک اخلم. ما افغانستان انتخاب کړی ده، خو تاسو لپاره دا طریقې ور بیا له سر نه کوم. دلته په دې سرچ بټن کې ورته لیکم، په دې سرچ کې په سرچ اپشن کې زه ورته لیکم AFG. کله مې چې AFG ولیکم ملګرو، موږ تاسو ته دلته افغانستان بیرغ نه هم تاسو پېژندلی شئ، او بل دلته هم تاسو لیکنه وګورئ، افغانستان روشن دلته نوشته ده، او دلته د روشن خاص کار روشن لپاره استفاده کیږي. او په دې لاندې دلته نوشته ده افغانستان 2. نو زه خو د افغانستان 2 نه استفاده کوم، ځکه زما سیم کارت چې دی دا اټوما یعنې MTN سیم کارت ده. زه راځم دلته ورته په دې باندې ورته کلیک اخلم، افغانستان 2 باندې. دا مې ورته کله کلیک کړو واخیسته. دلته نور اپشن موږ تاسو لرو، دغه اپشن به موږ تاسو سره دې سره موږ تاسو کار نه لرو. تاسو کولی شئ په ټلګرام کې هم نشر کې د دې ځکه بندولی شئ. دلته نور سیټینګونه لري، دې کې هم تاسو کار مه لرئ ملګرو. او هغه کسان چې په ټلیفون کې شخصي شیان لري، یو یادواري به ملګرو درته وکړم، کوم کسان چې په ټلیفون کې شخصي رازونه لري، شخصي شیان لري، نو هیله کوم دغه اپلیکیشن مه استفاده کوئ، ځکه چې دا د دې لپاره نه ده جوړ شوی چې موږ تاسو دې نه مود استفاده وکړو، ځکه دا د دې لپاره جوړ شوی ده. خامخا یو کار چې یو سړی کوي د دې لپاره نه کوي، هر څوک موږ تاسو باندې دا کسان دا جوړوي. نو دا د دې لپاره جوړېږي چې موږ تاسو شخصي معلومات دي، شخصي ډیټاګانې څه وکړي، هغه غلا یې کړي. نو بالخصوص هغه کسان چې بیا هم درته یادواري کوم چې په تلیفون کې شخصي شیان لرئ، هیله کوم یې استفاده کوئ، ځکه دا د کار شی نه ده. نو دلته دغه اپشن تاسو وینئ، دا به نه ورته آن کوئ. که دا مې چېرته آن کړئ، نو تاسو په ډایرکټ به تاسو خپله ګالرۍ ته لاړ شئ، نو بیا به تاسو ته خطر سره مخ شئ. تاسو نو خدای مه کړه چې خطر سره مخ کېږئ. نو ګټې مې هم درته ویلې چې تاسو کولی شئ چې وړیا انټرنیټ څه وکړئ، لاسرسی ورته پیدا کړئ، وړیا انټرنیټ او خپل مشکلات ورباندې حل کړئ. او تاوان یې هم دغه دی ملګرو چې موږ تاسو شخصي معلومات، ډیټاګانې دا څه کوي، پټوي یې. نو رابسو پر سټارټ بټن باندې ورته کلیک واخلم، زه راځم سټارټ بټن ورته کلیک اخلم. نو د اپلیکیشن موږ سره څه وسو، سټارټ سو ملګرو. هلته تاسو کتای شئ کلي علامه یې هم راوړله. زه به راسم هغه بېرته به هغه واټساپ ته راسم. زموږ مسجونه به څه وسي، زموږ مسجونه ملګرو ټول دا د تاسو کتای شئ. زه زیات بل مسج کوم ورته، دلته یو بل مسج کوم، نو ښه ټایټ کار کوي ملګرو، تاسو کتلی شئ. دا دی همداسې تاسو کولی شئ چې یوټیوب، انسټاګرام او ټلګرام او دغه هره برنامه تاسو کولی شئ چې وړیا استفاده کوئ. زه راځم دلته یوټیوب ته به راسم. اول به دا یوټیوب دغه شیان چې دي دا به زه ور له منځه یوسم. نو زه راځم بېرته یوټیوب ته، دلته یا د یوټیوب له سر نه راخلاصېږي، تاسو یې کتای شئ ملګرو. یوه شېبه ورته انتظارېږم. دا د موږ یوټیوب
بالکل آماده ده. مونږ کولی شو هره ویډیو پلی کړو، خو زه ویډیو د دې لپاره نه پلی کوم چې مونږ په ویډیو باندې کاپي رایټ رانیسي. نو تاسو د هر شي دپاره دغه اپلیکیشن استفاده کولی شئ. نو بیا هم که چې کوم ملګرو خوښه وي او دغه اپلیکیشن نه استفاده کوي، نو په ټلګرام کې مونږ لینک استولی دی، تاسو له هغه ځای نه څه وکړئ دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر هغو چې یو بلې ویډیو ته راځمه او تاسو ته مې مخکې هم یادواري وکړه ملګرو، موږ په همدغه چینل کې تاسو ته له 0 نه به انګلیسي هم درته شروع کړې ده او له 0 نه مې کمپیوټر هم درته شروع کړی ده. تاسو کولی شئ موږ سره هغلته هم جوین شئ او زموږ ویډیوګانې راتلونکې ویډیوګانې درسره څه وکړئ هغه درسره ته ویې ګورئ، درسره زده یې کړئ. نو ملګرو موږ انشاءالله نورې ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کوو په دغه چینل باندې. د داسې ښې ویډیوګانو او خوندورو ویډیوګانو لپاره چې تاسو علاقه لرئ، نو هیله کوم زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر هغو زموږ داسې خوندورې ویډیوګانې تر تاسو پورې لومړی در ورسیږي.